زما خوږو ملګرو په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د ویب سایټ اپروول څنګه ترلاسه کړو. هغې دپاره څه شرایط دي او باید موږ څه وکړو چې ویب سایټ زموږ اپروف شي او پیسو ته جوړ شي او له اډسنس څخه موږ پیسې ترلاسه کړو، زموږ په ویب سایټ باندې اعلانات راشي. زما خوږو ملګرو زما ویب سایټ چې دی ذهین افیشل په نوم باندې دی ذهین ټي وي ډاټ کام او په دې کې تاسو خپله ګورئ چې اعلانات پرې راغلي دي او د دې نه زما ته اوس فعلا ماته پیسې سټارټ دي او زه کولی شم د دې نه پیسې ترلاسه کړم. نو خوږو ملګرو زه به تاسو ته مکمل پروسس وایم چې دې څنګه موږ کولی شو چې دغه شانتې اعلانات زموږ په سایټ باندې راشي او زموږ سایټ پیسو ته جوړ شي. نو ګرانو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او سرڅنګ کې د بیل آیکن هم وهئ چې کله موږ نوی ویډیو اپلوډ کوو د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته رسیږي. زما خوږو ملګرو ما څو ځلې ټرای وکړله د ویب سایټ اپروول دپاره. تاسو خپله ګورئ دلته د 12 میاشتې په 26 تاریخ باندې ماته راغلي چې تاسو یو سایټ چې تر اوسه آماده نه دی چې تاسو دغه اپروف کړئ، یعنې اعلانات ته جوړ شو، پیسې ترې وګټئ. نو هغې نه بعد ما پوسټونه اضافه کړل، ډېره خواري مې وکړله. تاسو ته به زه نور هم وښیم. څو وارې ماته لیکلي دي چې تاسو ستاسو سایټ آماده نه دی، خو زه د دې دپاره چې تاسو هم په عذاب نه شئ او ماته هم تجربه وشوله نو تاسو ته مکمل پروسس زه وایم. لومړی به تاسو ډومین واخلئ. دا د ډومین طریقه چې ډومین څنګه واخلو، د ویب سایټ څنګه د دې دپاره ډومین نیم چې دی لکه ما فار مثال ذهین ټي وي ډاټ کام دا ډاټ کام چې دی دا زه څنګه واخلم، دې په اړه زموږ ویډیو شته دی په یوټیوب زموږ چینل کې کتلی شئ. ویب هاسټینګ ان افغانستان صحیح ده. د کې چې تاسو په ارزانه باید تاسو کولی شئ ویب سایټ لپاره ډومین واخلئ. سمه ده. کله چې تاسو ډومین واخیستو لومړی به تاسو څه وکئ، تاسو به د ډومین دې دپاره یو ویب سایټ جوړ کئ، هغه تاسو په بل چا جوړوئ او که خپله جوړوئ. صحیح ده. که موږ غوندې ساده غواړئ هم تاسو مرسته کولی شم په دې کې چې تاسو ته جوړ کړمه. او بله خبره دا ده چې کله تاسو ښایسته جوړ کړو ډیزاین مو کړو باید تاسو لومړی شرط د دې دا دی چې تاسو دا ګوګل سرچ کې راولئ. هغه دپاره به تاسو ګوګل سرچ کنسول کې به دا اډ کوئ. سمه ده. کله چې دا تاسو ګوګل سرچ کنسول کې اډ کړو لومړی شرط د دې همدا دی. نو بیا تاسو بل شرط د دې څه دی، باید دې کې تاسو یو څو پیجونه جوړ کړئ لکه ډسکلایمر دی، اباوټ دی، پرایوسي پالیسي ده او کنټاکټ دی. دا پیجونه چې دي دا ډیر مهمه دي. کله چې تاسو ویب سایټ دا پیجونه ونه لري تاسو ته اډسنس اپروول نه درکوي. صحیح ده. کله چې تاسو پیجونه هم جوړ کړل نو د دې نه بعد به تاسو څه وکئ، د دې نه بعد به تاسو پوسټونه وکئ. پوسټونه په څه ترتیب او څه رقم پوسټونه تاسو باید له 10 پورته وي، تر 25 پورته هم وي، خو باید تاسو لیکنه پکې ډېره لیکنه کړې وي. زما پوسټونه چې دي زما ته چې اپروول راکړو په 24 پوسټونو باندې ماته اپروول راکړو. یو څه موده مخکې هم ماته اپروول راکړی و، هغه ماته په 19 پوسټونو باندې راکړی و. خو تاسو د پوسټ باید لیکنه کاپي نه وي، د بل سایټ نه تاسو کاپي کړې نه وي، خپله لیکنه وکړئ او کوم عکس چې استفاده کوئ په دې کې هغه هم باید تاسو خپله ایډیټ کړی وي، یعنې د بل سایټ نه یې وانه اخلئ. صحیح ده. که چېرې تاسو بیا هم سایټ یا عکس ډیزاین درته سخت وي نو تاسو کولی شئ فری هم ترلاسه کړئ د پکسلز ډاټ کام نه. هغه به تاسو هم په ډسکرپشن کې زه تاسو ته لینک واچوم، هغه نه کولی شئ تاسو فری عکسونه ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ. صحیح ده. او بل خبره ده چې کله تاسو پوسټونه وکړله تر 40 پورې بیا به تاسو څه وکئ، تاسو به اډسنس اکاونټ جوړ کئ. کله چې تاسو اډسنس اکاونټ جوړ کړو هلته تاسو ته اډ سایټ اپشن راځي. کله چې تاسو خپل ویب سایټ هغې ته اضافه کړو
نو بیا به تاسو هغوی تاسو ته یو کوډ درکوي هیډر دپاره. هغه به تاسو هیډر کې واچوئ. خپل هیډر کې یعنې دا اعلان چې ګوره هغه باندې راغلی دی دا هیډر د وجې ده. ځکه دلته ما هیډر کې کوم کوډ چې دی د اعلاناتو هغه اچولی دی، په دې خاطر باندې هیډر کې ماته اعلان راځي. نو دا به تاسو واچوئ. بل شرط دی همدا دی. صحیح شو. کله چې تاسو دا شرطونه پوره کړل نو اپلای به وکړئ. کله چې تاسو اپلای وکړله انشاءالله تر یو هفتې پورې، زیات د یو هفتې نه تر 2 هفتو پورې وخت نیسي. نو تر ډیر وخت کې یو هفته کې تاسو ته ځواب راځي چې تاسو سایت اپروف شو. نو تاسو ته به دغه شانتي یو ایمیل راشي. کله چې تاسو ته ایمیل راغی دا شان نو تاسو ته به یو مبارکي درکړې وي د ګوګل لخوا نه چې تاسو سایت چې دی اوس ریډي شو د اعلاناتو دپاره. صحیح ده. داسې ایمیل به راشي نو تاسو نه هغې نه بعد به تاسو ته یو ساعت بعد به تاسو ته په خپل سایت باندې دغه شانتي اعلانات ښکاره شي لکه زما په سایت چې کوم راغلي دي. صحیح ده. نو بیا تاسو کولی شئ د خپل سایت نه پیسې وګټئ. کله چې څوک راځي په یو اعلان باندې کلیک کوي نو بیا تاسو ته به پیسې اضافه کېږي. کله چې دغه ګورئ دغه خپل یو اعلان دی او نور هم په پاس هیډر کې هم شته دی. لاندې د هر پوسټ وروسته یو اعلان راغلی دی. نو بیا تاسو کولی شئ د دې نه پیسې ترلاسه کړئ. څومره چې تاسو فعالیت زیات وي نو تاسو به هغومره زیات پیسې ترلاسه کولی شئ. نو خوږو ملګرو که بیا هم تاسو کومه پوښتنه وي کمنټ کې کولی شئ. زما واتساپ شمیره هم شته دی، هلته ماته ولیږئ. تر بلې ویډیو مې په خدای سپارم. خوشحال سوکاله کامیاب اوسئ. د الله په امان.